وطن خو د مور حیثیت لري. د دې وطن دپاره په لسګونو نه په زرګونو نه میلیونونو قربانۍ سوي دي. د دې وطن او د دې خاورې د ازادۍ دپاره، د دې خاورې د استقلال دپاره، د دې خاورې د آبادۍ دپاره. نو وطن خو حب الوطن من الایمان، د وطن مینه د ایمان یو جز ده، یو برخه ده. نو انتهایی زیاته مینه لرو وطن سره. د اسلامي امارت په بریا سره، د اسلامي امارت د بریا په دوهمه ورځ ښاروالۍ ته دغه وخت والي صاحب راولېږلم، خو الحمدلله د الله تعالی په نصرت د خپلو ټیم کارمندانو په حمایت او همکاري باندې او د ولسونو په همکاري باندې الحمدلله ډیر کار سوی دی. دا نوی سړک چې دلته اوس راغلی دا مخکې د کورونه وو، اوس الحمدلله په هغه باندې مارکیټونه راځي او یو خو دا کار په ډېر ښه ترتیب سره وکړو. لکه د مخته موږ دلته کارونه کړي دي په د ښاروالۍ په سطحه باندې دومره ښه صحیح کار نه دی راغلی. دلته یو خو ښاروال صاحب څخه مننه کوم او د ځوانانو لپاره کار پیدا کړ او بل ډېر ښه کار یې وکړ. ځکه دلته کورونه وو، د کورو په ځای باندې اوس مارکیټونه روان دي، آبادي روانه ده او کوم چې کې تشنابونه هغه اوس د زمینه برابره کړي چې هغلته باید دوکانونه راسي. د ښار د ښکلا دپاره خو ډېر کار سوی ده، خصوصا دا پلان تطبیقول د ښار په ښکلا کې ډېر رول ادا کوي. کوم چې کې چې پلان تطبیق کېږي هغه ساحه رهایشي په تجارتي بدلیږي، هغه ساحه زراعتي په تجارتي بدلیږي. نو هغه سړک او هغه ګلدان هغه ټوله خپله باندې ښار ته ښکلا ورکوي. نو پلان ډېر تطبیق سوی او همداشان د سرسبزي اړوند ډیر کار سوی ده. په زرګونو نیالګي کېښودل سوي دي، د پسرلي په وخت کې مرسل ګلان کېښودل سوي دي، والبید ګلان کېښودل سوي دي، همداشان ناجو ونې کېښودل سوي دي، شنه چمنونه کرل سوي دي. تقریبا شاوخوا 8000 متر مربع لا زیات دي نه چې قصابان خپل ځای ته انتقال سوي په یو ځای باندې دي. تعمیراتي سامان، داسې ګل فروشان، داسې موټرسایکل سازان، بایسکل سازان، داشت مرغ پروشان. بله، مردم با دولت همکار هستند، همکاری میکنه و ما دیگه هم خواهشمند هستیم از مردم که با دولت باید همکار باشه و دست حکومت هم باید بگیره، چرا وطن به یک نفر آباد نمیشه. برای ما کسی دیگه نمیگه که وطن برای ما آباد بسازه، ما خودمون باید وطن خود آباد بسازه. او کله چې د ګردیز ماستر پلان تطبیق سو، د ګردیز کې یو نیمه حلقوي سړک ده چې تقریبا شاوخوا 12 کیلومتره راځي دواړه طرفه، چې بیا به د ګردیز ښار په 15 تر 20 کلونو پورې له رهبندي سره نه مخ کېږي. د ترانزیټ کوم موټران چې راځي د پټان لخوا یا د ګلام خان لخوا نه یا کوم صادرات چې افغانستان کې د کولی یا د نورو معدنونو یا د میوجاتو هغه به ښار ته نور نه داخلیږي. نو هغه سړک دپاره پلان لرو چې هغه تطبیق کړو، هغه پلان تطبیق کړو، هغه سړک په اساسي ډول جوړ کړو. تر راتلونکي دغه وخته پورې تر راتلونکي کال دغو شپو پورې باید په هغه سړک باندې مرور او عبور جریان پیدا کړي. او ښاروال صاحب ډېر ښه کور وکړی او ډېر ښه کورونه یې وکړه. په 10 کلو کې دومره کار نه دی شوی لکه په دغه 6 میاشتو کې 5 میاشتو کې چې ده وکړي. کله چې موږ راغلي یو په ښار کې ډېر تغییر خلک احساسوي. خلک ولس دا خبره کوي چې ښار کې ډېر تغییرات راغلي. ګردیز یوه نوې بڼه غوره کړې ده، ځکه ښار کې پلان تطبیق سوی ده، په ښار کې نظم رامنځته سوی ده، ښار پراخ سوی ده او په ښار کې ډېر لوی پرمختګ رامنځته سوی ده. لارې خلاصې سوي دي، سړکونه جوړ سوي دي، پاخه سوي دي او نظم د ښار رامنځته سوی ده. هر څوک هر سیم په خپل ځای کې او په خپل ساحه کې فعالیت کوي. ښاریانو ته منه ډېر سهولتونه رامنځته سوي. خلک داسې خبره کوي چې په ښار کې ډېر تغییر په دا 1.5 کال کې راغلی دی.